بعضې خلکو سوالونه جګ کړي دي په دې مسله کې چې دا قرآن کې وګورئ اختلاف دی، ساینس یو څه وایي قرآن بل څه وایي، دې دپاره قرآن په غلطه دی. دغه اختلافات چې څوک خیال کوي په قرآن کې اختلاف دی، ساینسي اشتباه ده، یو څو ټکي زه راخلم که د باندې غټ لیکچر ورکول شي، زه هر چاته چیلنج ورکوم که څوک هم په قرآن کې اختلاف اشتباه یا ساینسي اشتباه دی هر نګان اشتباه پیدا کی نو زما دا چیلنج ده انشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. انشاءالله نن به موږ د قرآن د حقیقت باره کې نور هم خبرې کوو چې هغه پوښتنې به جوابو چې کوم غیر مسلم ملحدینو یا هم داسې بعضې مسلمانانو ذهن کې د قرآن په اړه پیدا شوي دي. موږ په تیر پروګرام کې په معجزات باندې خبرې وکړې او همچنان د قرآن چیلنج چې کوم په ساینس کې ته فالسیفیکیشن ټیسټ وایي هغه هم خلکو ته وړاندې کوو. په تیر پروګرام کې ما سورې هود د 11 سورت او 14 آیت ذکر کو چې په کوم ځای کې ویل شوي دي که تاسو فکر کوئ چې دا قرآن د الله طرف نه دی، د آیت مفهوم دا دی، نو بیا راشئ 10 آیته جوړ کړئ، وبخئ 10 سورته جوړ کړئ. اوس 10 سورته ډېر اسانه چیلنج دی. په تیر آیت کې الله سبحانه فرمایي په سورې اسراء سورې 19 آیت نمبر 83 کې چې ټول قرآن جوړ کړئ. خلکو ته سخته وه، ټول قرآن نشي جوړولی. اوس ورته وویل شول که ته په دې شک لرې دا کلام د الله طرف نه دی نو بیا فقط 10 سورته جوړ کړه. بل آیت د قرآن دی چې دا چیلنج نور هم اسانه کړی کېدی څوک ووایي چې دا چیلنج ډېر سخته دی ماته. الله سبحانه فرمایي په سورې یونس کې سورت نمبر 10 آیت نمبر 28 که چیرته تاسو په دې قرآن باندې باور نه لرئ چې دا د الله طرف نه دی او دا د انسان کار دی زموږ د بنده محمد صلی الله علیه وسلم نو بیا خپل دوستان راټول کړئ، بیا فقط یو صورت جوړ کړئ او یو صورت خو ډېر زیات اسانه دی. دلته په دې آیت کې فرق څه شی دی چې تاسو دا صورت به فکس لکه څنګه چې دی همداسې به جوړوئ. بل کیدای شي دا چیلنج نور هم خلکو ته سخته شي، دا یو صورت هم څوک نشي جوړولی. یو سړی وایي زه غواړم اقلا کوشش خو وکړم، زه فکس صورت نشم جوړولی خو زه غواړم یو کوشش وکړم. بیا الله سبحانه قرآن کې څه فرمایي په سورې بقره سورت نمبر 2 آیت نمبر 23 کې په دې آیت کې الله سبحانه دغه چیلنج د فالسیفیکیشن ټیسټ انسانیت ته نور هم اسانه کړی دی، ځکه هیڅوک ګیله وړي کی چې دا چیلنج د قرآن ډېر سخته دی او زه غواړم چې قرآن غلط ثابت کړم، زه غواړم خو چیلنج سخته دی ځکه قرآن وایي زه حق یم. که ته وایي دغه کتاب د الله نه دی، زموږ نبي جوړ کړی دی یا ده لیکلی دی یا بل چا طرف نه دی، نو بیا چون دا انسان کار دی راشه ته یو کتاب جوړ کړه، راشه ته یو آیت جوړ کړه، راشه ته یو شی جوړ کړه د دې په شان باندې. په همدې ډول الله سبحانه فرمایي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وإن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين. که چیر تاسو شکمند هستئ چې کوم شی قرآن موږ په خپل نبي محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړی دی نو بیا راشئ من مثله د ده په شانتې یو صورت جوړ کړئ. فأتوا بسورة من مثله یو د دې په شانتې د دې شی چې موږ نازل کړی قرآن د دې په شکل یو صورت جوړ کړئ. که چیر تاسو حتی وغواړئ خپل کومک کوونکي د انسانیت نه جنت نه همچنان که چیر تاسو په حق هستئ او که ناستئ نو بیا وډار شئ د هغه اور نه چې د کوم سکروټې انسانان او تیږې دي. ورونو خویندو په دې آیت کې یو ډېر مهم بخش دی فأتوا بسورة من مثله چې جوړ کړئ یو صورت من مثله. دلته مثله نه ده ذکر، همیشه په عربي کې چې کله مم راغی یعنی یو سم وټ سیملر د دې معنا څه ده چې یو څه شی نږدې وي. یو مثال درکم که ستا مور ستا پتلون یا د کوم لباس جوړوي تا نوې ټوټه بازار کې اغوستې ده او هغه به لږ زره قینچي شي یا تنګ شي یا بیخي یو نور کارو سره وشي دې لباس سره، نو تا ته مور دې ووایي چې زوی یا زما لور ته لاړ شه دوکان ته او د دغې ټوټې په شکل نه بلکې لږ نږدې هم وي ما ته یو ټوټه راوړه یا ما ته یو تار راوړه چې ستا کالي پې وګنډم. نو ته دوکان ته ځې، دوکاندار ته څه شی وایي چې کاکا ما ته 100% همدا رنګ نه بلکې من مثله وي، د ده په شانتې وي، دا ما ته کافي دی. څومره اسانه. حتی فأتوا بسورة من مثله چیلنج هم اوسه پورې چاند تطبیق کړی په ځان باندې، هیڅ چا ونه کولی شول
چې دا چیلنج جواب کړي دا په خپله ثبوت کړي چې الله سبحانه وتعالی کلام قرآن دی او که څوک ووایي چې نه اته سورې بقره جوړ کړه نه تا سورې بقره او سورې عمران چا خواهش نه کړه سورې بقره 280 آیات دی تا نه سورې الکوثر خواهش شوی دی سورې الکوثر 3 آیاته دي ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر بس خلاص دا 3 آیاته که څوک په A4 ورقه باندې ولیکي نو یو لاین جوړیږي او ټوټل دغه 3 آیاته لس ورډز دي لس عدد دي لس کلمات دي ان اعطینا یو کلمه شوه دغه لس عددونه او یو صف لاین د A4 په ورقه کې ټول انسانانو د 1400 کاله کېږي چې چا دا جواب کړی دی دا نه چا دا کوشش نه ده کړی چې کله ډاکټر ویلیم مور مړ کېدو ده ویل ما ډېر کوششونه کړي دي په شمول د داسې ډېر کوششونه شوي دي احساس وکوئ د رسول صلی د مرګ کوشش شوی دی هغه د کلي نه شړل شوی دی په کور کې محاصره شوی دی صحابه کرام یې وژل شوي دي په هغوی باندې هر رقم بندیزون راغلي دي جنګونه غذاګانې سره شوي دي حملې پې شوي دي وجود ته تاثیر رسېدلی دی زخمی کړی دی لیکن یو هم دا ونه ویل چې ورور دا محمد صلی الله علیه وسلم دا د قرآن باس کوي راځه موږ قرآن غلط ثابت کړو مشکل څه دی لیکن یو کس هم ته اوسه پورې نه ده راغلی چې قرآن غلط ثابت کړي او وایي چې دا کار ما کړی دی په یو مذاکره کې د ډاکټر عبدالکریم نایک چې کوم په 2000 کال کې وه د ډاکټر ویلیم کیمبل سره په امریکا کې هلته یو کس راغی چې قرآن ما غلط ثابت کړی او دا دی اصل کې هغه قرآن غلط نو ثابت شوی هغه چې کوم مفسرینو د قرآن په آیتونو باندې کوم تفسیر کړی وو په هغه تفسیر کې لفظي اشتباهات وو عبدالفادي کتاب دی عبدالفادي لیکلی دی 140 د قرآن 121 دي دا کتاب چې د قرآن کوم خلک اعتراض کوي د جوابونه او هغه مفسرین د قرآن چې دوی کوم ابن کثیر یا مجاهد یا مولانا عبدالمجید دریابادي د دوی کوم تفسیرونه راغستې دي په هغه کې انساني لفظي اشتباهات وو دوی وګوري قرآن کې اشتباه ده لیکن دا غلط دی کیدای شي اوس څوک دا بحث وکړي چې زه خو ورور عرب نه یم زه په عربي نه پوهېږم نو څنګه کولی شم چې قرآن غلط ثابت کړم د قرآن ما ته څه چیلنج لري قرآن بل چیلنج هم ورکړی دی د سورې نساء سوره نمبر 16 آیت نمبر 2 الله سبحانه ټول ته چیلنج ورکوي ټول انسانانو ته چې څوک هم عقل او شعور لري افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلاف کثیرا تاسو تدبر نه کوئ په قرآن باندې فکر نه کوئ په قرآن باندې که چیرته دا د الله سبحانه تعالی نه غیر د بل چا طرف نه وی من غیر عند الله څه شی به د کې به خلافا کثیره غټ اختلافات به پده کوي لکه څنګه چې ته په هر کتابخانه کې لاړ شه هلته به ته کتاب پیدا کړې چې په هغه کې اختلافات شته یا لفظي اختلافات دي یا د لیکل اشتباهات دي یا ریاضي اشتباهات دي یا ګرامري اشتباهات دي یا سپیلنګ مشکلات لري یا یې پښتو کې غلط لیکل ده موږ څو یېګانې لرو کم یې لیکل ده نو مختلف یېګانې ګوري چې کوم یو کې اشتباه پیدا کنه لیکن یو کس چې څوک فارسیوان دی که څوک پښتون دی که څوک انګلیسي وایي که څوک هر یو ژبه وایي که ارامک وایي که هیبرو وایي که بنګلادیشي وایي که هره ژبه وایي لاړ دې شي په خپل ژبه کې دی قرآن کاپي راواخلي او ورقه په ورقه دی وګوري یو اشتباه دې پکې پیدا کړي دلته اختلاف دا مسله هم د ساینسي هم ده که ته ساینس په یو اختلاف وي چې قرآن چې باندې بحث کړی وي او هغه ساینس هغه مسله مکمل رد کړي وي ته ولې دا ساینسي اختلافات دي بعضې خلکو سوالونه جګ کړي دي په دې مسله کې چې دا قرآن کې وګورئ اختلاف دی ساینس یو څه وایي قرآن بل څه وایي د دپاره قرآن په غلطه دی دغه اختلافات چې څوک خیال کوي په قرآن کې اختلاف دی ساینسي اشتباه ده یو څو ټکي زه راخلم که د باندې غټ لیکچر ورکول شي زه هر چاته چیلنج ورکوم که څوک هم په قرآن کې اختلاف اشتباه یا ساینسي اشتباه د هر نګان اشتباه پیدا کړي نو زما دا چیلنج ده انشاءالله دا څو به جواب کوم چون دا مشهور دي اول د سورة الرحمن رب المشرقین و رب المغربین چې الله سبحانه دو شرق او دو غرب رب دی دلته خلک وایي چې موږ خو یو شرق یو غرب لرو نو بیا ولې که چا ساینس لوستی وي په دې ښه پوهېږو چې همیشه شرق د مرچ کینی همیشه په یو ځای باندې نه کینی بلکې په هفته کې ځای بدلی نو ځکه هلته رب المشرقین او رب المغربین راغلی دویم دوی چې پښتنه کوي دوی وایي چې سپوږمۍ کینی خو نه مر نه کینی بلکې دا گردش دی چې موږ مر تیریږي او موږ خیال کوو چې مر کیناستو د غرونو شاته بلکې دا کینی نه بلکې
ځمکه او مر یو بل نه تاویږي. نو بیا ولې په قرآن کې سورې کهف کې کله چې ذوالقرنین قصه کې ذوالقرنین یو ځای ته لاړو چې هلته د مر ولیدو مر یې ولیدو. دا ډېر مهم مسله ده چې مر د اوبو په سر باندې ناست دی. نو قرآن ول دا خبره کوي. دلته د خلکو غلط فهمي ده. قرآن دا نه وایي چې مر د اوبو په سر ناست دی. قرآن وایي چې وجده چې ذوالقرنین ته ښکاره شو چې مر د اوبو په سر باندې ناست دی. که یو چاته چې ښکاره کېږي لازم نه دا حقیقت وي. یو څه شپې تېرېږي او شی ته ښکاره شي آیا دا حقیقت ښکاره شوی هغه ته ښکاره شوی. یو انسان ته هر څه ښکاره کېدی شي. نو قرآن دې ته ښکاره شو. بل بحث چې خلک کوي د سورې انسان او سورې قیامه کې دا هم بحث شوی دی چې صرف الله پوهېږي د ماشوم په ګېډه کې څه شی دی. نو بیا ولې نن الټرساونډ او ساینس دا خبره ثبوت کړې ده. الله سبحانه وتعالی بحث د هغه د طبیعت باندې کوي چې د هغه به رزق څومره وي، قضا او قدر به څه شی وي، څومره به عمر لري، څومره به هغه مال لري، نه د هغه په جنسیت باندې خبرې کوي. نو دا اصل کې اختلافات ساینسي نه دي بلکې زمونږ کم علمي ده. بل قرآن په سورې نمل کې یو قصه کوي د سلیمان سلام چې کله د جنیاتو او د حیواناتو او انسانانو لشکر تېرېدو نو یو میږتون بل میږتون ته وویلې چې ای میږتانو تاسو خپل ځین دین نشئ داسې نشئ سلیمان سلام تاسو باندې خپل پښو لاندې کړي د هغه لشکر. نو اکثر خلک دا وویلې چې میږتانو خپل منځ خبرې نه کوي. په 2008 کال کې دا ثبوت شوه چې میږتانه په خپل منځو کې یو کیمیکل لنګویج لري، یو کیمیکل ژبه لري چې بل منځو خبرې کوي. پوره معلومات ټول شول چې هغوی فورمین لري، هغوی قمندان لري، هغوی عسکر لري، هغوی بهترین نظام په دنیا کې تقریبا د انسانانو نه غیر د میږتانو دی او هغوی بهترین سیستم لري. نو دغه اختلافات چې تاسو خیال کوئ چې اختلاف کېدی شي تاسو په زړه کې وي یا مثلا کم علمي د وجې نه وي، لیکن د قرآن علم ډېر اوچت دی. بعضې ایتونه موږ ته واضح دي، بعضې ایتونه به انشاءالله راتلونکي نسل ته واضح شي ځکه زموږ په هغه لیول کې څو پورې نه یو. نو قرآن کې هېڅ اختلاف نشته دی. راځو یو بل بحث کوو. مخکې څنګه چې ما شهادت بحث وکړو په ټول انسانان تقریبا 4 بلین موږ 2.3 بلین انسانان لرو، په دې کې 1.8 الا 2 بلین پکې مسلمانان دي. دا ټول د شهادت ورکوي چې قرآن بدل شوی نه دی. د رسول الله د وخت نه تر اوسه پورې او د قرآن آیت دی په سوره هجر کې سورت نمبر 15 آیت نمبر 9 کې چې موږ نازل کړی دی خپل ذکر قرآن او موږ به حفاظت وکړو. ذکر دلته ټول قرآن نه مقصد دی. نو دغه قرآن چې کوم په هغه وخت کې محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی تر ننه پورې یو ستنه تغیرات پکې هم نه راغلی. یو ستنه دا خپل ثبوت کوي چې قرآن حق دی او الله سبحانه وتعالی وینا حق ده. ځکه په هر یو کتاب کې تغیرات اختلافات راغلي دي او بدلون پکې راغلي دي. په شمول د بګوت ګیتا د هندوانو مشهور کتاب دی چې په هغه کې په اوله کې فقط 8,000 شلوکه وو. 800 شلوکه تقریبا 1000 کاله مخکې هغه 800 شلوکه وو. شلوکه آیتونو ته وایي. نن هغه 18,000 شلوکه دی. نو د آیتونه پکې څوک اضافه کوي؟ خدای راځي پکې اضافه کول ځي، نو پیغمبران راځي خو چې کله جامع سره مطابق هغوی آیتونه زیاتوي نو دا معلومیږي. عیسویت کې هم چنان وګوره روزانه پکې شیان زیاتیږي. چرچ د بایبل باندې خبرې کوي، بایبل چرچ ردی. یو بل پکې اختلاف دی چې کوم سبا په باندې خبرې کولی شم. یعنی یوم نه دی لاړ شه ته قرآن بنګلادیش کې، په امریکا کې، په جرمني کې، په افغانستان کې راوخله ټول به یو شکل وي. دا هم تقریبا میلیونهاو خلکو دا حفظ کړی دی او دا قرآن وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر چې الله سبحانه وتعالی قرآن اسانه کړی دی د تدبر دپاره د زده کولو دپاره. آیا دلته څوک شته چې هغه زده کړي، ویل ولي، ځان پرې پوه کړي؟ او الحمدلله چې دلته قرآن اسانه شوی دی همدا وجه ده چې 100,000 آیتونه 100 صفحې یو مسلمان په اسانه حفظ کوی شي. زه به وړوکې قصه سره شریک کړم دنه مخکې چې زما وخت کم شي په راتلونکي پروګرامونو ته. هغه قصه دا ده چې زه یو عیسوي عالم سره ناست وم او دې عیسوي عالم ته ما وویلې چې ته راځه که ته وایې چې عیسویت حق دی. هغه راغلی او مالیزیا ته مسلمانان دعوت کولو عیسویت ته او بیا یې هلته چرچونه جوړول او هغوی ته د عبادت او بایبل نه ورکول. ما ویلې که ته داسې راشه یو کار به وکړو که چېرته دغه امتحان کې بایبل کامیاب شو نو زه چې کوم زه عیسوي کېږم او زه به عیسویت تبلیغ وکړم. که چېرته قرآن کامیاب شو بیا راشه ته عیسوي شه، ته مسلمان شه او د قرآن تبلیغ به کوې، عیسویت تبلیغ پرېږدې. هغه بس هر رمضان مبارک میاشت نن رمضان ده هغه مالیزیا ته راتو او خلکو ته به دعوت کو. زه یو ځای کې مې دعوت کو په رمضان کې، هغه ما سره مخامخ شو او بیا هم داسې بحث سره مخکې وړو، بیا هم کور ته مې ویوړو او هلته هم بحث سره ادامه ورکړه. ما ورته هغه چیلنج څه شو چې راځه د دنیا ټول بایبلونه ټول قرآن شریفونه کاپیانې موږ اوبو ته غورځو یا یې سوځو. حق همیشه دپاره پاتې کېږي. بیا ته راشه ته د خپل کتاب بیرته جوړ کړه،
او زه به راشم زه به انشاءالله قرآن بیرته بیا ولیکو. نو هغه ویل دا خو ناممکن ده ځکه بایبل چې حفظ کړی دی نو دا معلومیږي او بل بایبل فرق کوي. هر یو بایبل ځان ته آیتونه لري. مثلا پروټسټنټ هغوی تقریبا 8 کتابونه مني، لیکن اورتوډاکس چې کوم کرسچن دي هغوی 7 کتابونه اضافه مني. یعنی حتی کتابو کې فرق دی، لکه څنګه چې موږ سورتونه لرو هغوی سورتو کې فرق دی. نو په همدې ډول باندې هغه په دې ټیسټ کې ناکامه شو او وی ویل چې موږ نشو کولی دا ټیسټ کې کامیابه شو. ده ته ما وویلې چې دې کار کې خو ناکامه شو. ده ما ته ویلې اکثر قرآن د بایبل نه اخیستل شوی. دا موږ منو چې الله سبحانه وتعالی د قرآن نه مخکې هم نزول کړی دی او بایبل کیدای شي داسې الفاظ په هغه کې وي چې قرآن سره یو ځای کیږي او کیدای شي نه وي. لیکن عموما که ته وګورې احکامات چې کوم د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام او نوح علیه السلام او آدم علیه السلام چې کوم احکامات وګورې نو په قرآن کې 15% زاړه احکامات دي، 25% بیا نوي احکامات پکې راغلي دي. نو دا په دې ډول باندې دی چې موږ قرآن بایبل نه کاپي شوی دی. ځکه دا به وروسته بحث کوم چې بایبل کې کوم غلطیانې دي هغه غلطیانې قرآن نه دي کاپي کړي. قرآن غلطیانې اصلاح کړي دي بلکې صحیح الفاظ ته ورکړي دي. 2 مثال مې هغه ته ورکړل. یو مثال تاسو وړاندې کوم انشاءالله نو بحث به مخکې ویسو. یو مثال دا دی د فرعون. که چې تاسو بایبل ولولئ په بک اف جنسس کې آیت نمبر کتاب نمبر 4 آیت نمبر 40 کې فرعون ته په ټول تقریبا په دې بک اف جنسس کې 6 ځلې فرعون نوم ذکر شوی دی او فرعون ته همیشه فرعون ویل شوي دي. همیشه چې وشي فرعون ته ویل شوي دي. په قصه د یوسف علیه السلام کې فرعون ویل شوي دي او د موسی علیه السلام کې هم فرعون ویل شوي دي. لیکن که تاسو قرآن ته متوجه شئ، قرآن چې کله د موسی علیه السلام قصه کوي خو فرعون ته فرعون وایي. رامزز د سیکنډ، رامزز دویم د هغه زوی هغه ته دوان ته فرعون وایي. صحیح شو؟ د دې هغه وخت چې کوم پاچا دی هغه ته فرعون وایي. که تاسو متوجه شئ او د یوسف علیه السلام قصه ولولئ، د یوسف علیه السلام قصه کې همغه ځای دی، ایجپت دی، لیکن فرعون نه بلکې پاچا ته ویل کیږي. متوجه شئ. یوسف علیه السلام تقریبا په 12مه او 14مه ډاینسټي کې راغلی دی ایجپت او موسی علیه السلام په 13مه ډاینسټي کې راغلی دی. د یو څه تاریخي زده کړې نه موسی علیه السلام تقریبا 2600 کاله BCE یعنی عیسی السلام ژوند نه مخکې راغلی او هغه کې تاسو حساب کړئ 3 ډاینسټي نور چې 12مه او 14مه کېږي بیا یوسف علیه السلام دی. د یوسف علیه السلام په وخت کې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې هغه ته فرعون نه دی ویلی، هغه ته فقط پاچا ویلی دی. دلته دلیل څه شی دی؟ دلیل دا دی چې کله د ایجپت 12م 14م او الا 40م ډاینسټي په وخت کې فلسطینیان ایجپت ته راغلي وو او ایجپت یرغل کړی وو. یعنی ایجپت اشغال کړی وو، یرغل صحیح لفظ نه دی، اشغال کړی وو او په هغه وخت کې هغوی بیروني وو ځکه هغوی ته هایکوسوس ویلې. هایکوسوس یعنی پاچا د بیرون نه. فرعون په اصل کې څه معنا لري؟ د غټ کور یا مثلا د پاکې وینې لاین. موږ پاچان لرو یا مثلا موږ یو قوم لرو دراني یا احمدزی نور، د دې درانیو نه چې کوم کس راځي نو هغوی ته چې کوم لقب ورکول کېږي هغه دراني دی. اوس بل کس دراني نشي کېدلی. نو په همدې ډول باندې چې کوم خلک د یوسف علیه السلام په وخت کې حاکمیت درلودو په ایجپت کې په 12مه 14مه ډاینسټي کې هغوی فرعونیان نه وو، هغوی د هغه قوم نه نه وو. فرعون یو نوم دی، هلته یو مقام نوم دی، یو عزت نوم دی. دا نه چې مثلا هغه رامزز د سیکنډ فرعون خو یو نه و دوه نه ډېر زیات فرعونانو. نو په دې ډول باندې دوی ته فرعون نه دی ویلی. سبحان الله، متوجه شي دومره وړوکي دقت ته چې قرآن کړی دی. بایبل ټول ته فرعون ویلی. دقت وروسته چې تقریبا په 1909 کال کې چې یو غار واضح شو په ایجپت کې، اول ته ډېر زیات معلومات لیکل شوي وو. نو دا معلومات د هغه ځینه راووتل چې په هغه ټایم کې د ایجپت کې چې کوم خلک حکومت یې کو هغه فرعونیان نه وو بلکې فلسطیني وو چې راغلي وو، ایجپت یرغل کړی وو او اشغال کړی وو، هلته حکومت یې کو. دویم په دې سروې باندې تقریبا په 1909 کال کې فرانسې یو ګروپ ولیږو د ساینټسټانو چې دا مسله ارزیابي کې چیک کړي او په دې ګروپ کې یو ډاکټر په نوم د ډاکټر مورس بوکیل. ډاکټر مورس بوکیل د دې سروې نه بعد تقریبا 15 کاله سروې وکړه، ریسرچ وکړو، یو کتاب ولیکو د ممی اف ایجپت. یعنی د ایجپت چې کوم ممیز دي دا ټولې ولوستل. په دې کې 2 شیان پیدا کړل. یو یې دا پیدا کړل چې د فرعون چې کوم دی د قرآن آیات دی چې فرعون موږ وساتو یو درس د نور دپاره. دغه وجود فقط په اوله کې مخکې د مرګ نه
مخکې د مرګ نه په څپو باندې چې کوم وجود ژوبل شوی دی همغه ژوبلتیا ده مخکې د مرګ نه بعد د مرګ نه د هغه وجود سالم پاتې شوی دی. دا زه نه یم، د ډاکټر مورس بوکیل په خپل کتاب کې وایي. په همدې شکل ډاکټر مورس بوکیل بل کتاب ولیکو، بایبل ان قرآن د لایټ اف ساینس، بایبل او قرآن د ساینس په روشنایي کې، او هغه هر یو ورځایبي کړل د فرعون قصه او همچا نور قصې کوم بایبل په قرآن کې ذکر شوي دي. که چیرته هغه دا وویلې چې دا ناممکنه ده چې قرآن د بایبل نه کاپي شوی وي، دا ناممکنه ده ځکه چې قرآن همیشه دپاره بایبل اصلاح کړی دی. کوم قصې چې هلته اشتباه دي ده پکې اصلاحي جواب ورکړی دی. که چیرته قرآن هغه نه کاپي شوی بیا مجبوره قصې یو شان وي. انشاءالله دا ډېر جالبه بحث دی چې قرآن او بایبل سره موږ کمپیر کو وی ګورو چې څه شی دی پکې. نن وخت کم دی، انشاءالله سبا ته زه به په همدې وخت باندې ستاسو بیا میلمه یم او په همدې مسلو به خبرې کوو. تر اوسه پورې بارک الله فیکم.